پر پاکستانی پوځیانو ډیر زبردست برید شوی دی. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده چې په پایله کې 2 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي او 4 نور ټپیان دي. یاده پیښه د شمالي وزیرستان په میریالي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوې کله چې پاکستانی پوځیانو غوښتل په هغه کور عملیات ترسره کړي چې وسلوال پکې و. سرچینه زیاتوي دغو وسلوالو له پوځ سره جګړه پیل کړه چې لا هم د ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ده. شمالي وزیرستان څخه د 6 پاکستانی پوځیانو د مرګ ژوبلې خبر په داسې حال کې خپریږي چې څو ورځې وړاندې هم په پیښور کې د ترهګرۍ پر ضد د یوې محکمې مخې ته یو پولیس افسر په ډزو وژل شوی و. باید یاد شي چې په وروستیو کې په پاکستان کې هدفي وژنې ورته پیښې زیاتې شوي چې له همدې کبله یې پر حکومت د خلکو باور هم کم کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیله لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.